acne and pimples. په مخ باندې چې کومې دانې راخیږي او په تندي باندې چې کومې دانې 80% چې دی دا د 11 نه والا د 20 عمر والا خلکو چې دی دا ډېر عام دي. د دې دانو هېڅ پته نه لګي دا په مخ باندې هر ټایم راتلی شي. که تا ته ملګري وایي چې نه مړه هېڅ هم نشته په مخ باندې نه ښکاري خو بیا به تا ته هم ښه نه فیل کېږي او دا سوچ پکې چې مړه دا څه راغلي. نن به موږ د دې په باره کې خبره کوو. نو اول به موږ دا وایو چې دا دانې یې څنګه. ملګرو دا زموږ د مخ پاسنۍ حصه ده. په دې کې چې دی ډېر شي پورز دي. په دې پورز کې چې دی سبیشیس ګلینډ چې هغه اویل پرېږدي. د دې د وجې نه زموږ د سکین پاسنۍ حصه چې دا هغه نرم وي. که چېرته د ډرټ یا د ډیډ سکین سیلز د وجې نه دغه پورز چې دی دا بند شي نو د ګلینډ نه چې کوم اویل وځي د هغه د وتو لاره بند شي نو هغه په دې پورز کې جمع شي. د سکین د پاسه چې کوم بکټیریا وي او هغه بکټیریا د کومو بکټیریا چې خوراک اویلي هغوی دغه فورس ته راشي او په دغه فورس کې چې دی خپله آبادي سیوا کړي. کله هم دغه بکټیریا یا سکین ډیډ سیل چې دی هغه د سکین د پاسه راځي نو هغه بلیک هیډ جوړ کړي. دا چې دی د ډیډ سکین میلانین او د اکسیجن د ریاکشن د وجې نه چې دی دا تور ښکاري. او که چېرته پور بني نو هغې ته وایټ هیډ وایي. او که چېرته په دغې فورس کې بکټیریا خپله آبادي ډېره زیاته سیوا کړي نو هغه فورس ته ریډ بلډ سیل راشي. په هغه ریډ بلډ سیل کې چې دی هغه ریډ بلډ سیل چې دی هغه ځای انفلیم کړي او وایټ بلډ سیل چې دی هغه بکټیریا بیا مړه کوي او دغه بکټیریا بیا ختم کی او دا چې کوم خارښ کوي د دې د وجې نه دغه بیا چې دی هغه ریډ ښکاري. او اوس وایو چې دا د څه د وجې نه کېږي چې څومره ډېر زیات اویل د دغې فورز نه ریلیز کېږي نو دومره ډېر زیات چانس شته چې په مخ باندې دانې ستا راتلی شي. که چېرته تاسو زیات خواږه شیزونه خورئ او یا په خپل خوراک کې ډېر زیات اویل استعمالوئ او یا ډېر زیات اویلي خوراک کوئ نو د دې د وجې نه د دې دانو چانسز سیوا کېږي. او د دې نه علاوه ټسټاسټیرون یا هیومن گروث هارمونز د ریلیز کېدو د وجې نه دا ګلینډ چې ډېر زیات اویل ریلیز کوي. ځکه د بالغو خلکو دا ډېر زیات راځي. ډېر ټایم د سټرس د وجې نه چې دی دا اویل چې دی هم ډېر زیات ریلیز کېږي. او د دې نه علاوه که په وجود کې د انفلیمیشن چانسز ډېر زیات دي مخ د دانو کم چانسز چې دی دا به هم ډېر زیات. او بله خبره که ایمیون سیستم ستا ډېر کمزوری دی نو په پورز کې چې کومه بکټیریا ده د هغې مړه کول به ډېر ګران دي. د صحیح ډایټ خوراک د وجې نه او د ډېر شي وایټامنز د نه اخیستو د وجې نه دا ایمیون سیستم چې دی هغه کمزوری کېدی هم شي. او د دې نه علاوه زموږ په ګېډه کې چې کوم ګوډ بکټیریا دی د هغې د ختمېدو د وجې نه زموږ ایمیون سیستم چې دی هغه هم کمزوری کېدی شي. او اوس پېژنو چې دا به موږ څنګه ودرو. نو د دې سره تاسو ډیر خواږه شیزونه مه خورئ او زیات تر پیټي خوراک هم مه کوئ. مطلب ډیر زیات اویل چې پکې هغه خوراک د سره مه کوئ. او د دې سره د پیو سره کیله هم مه خورئ ځکه چې د دې د وجې نه زموږ په انټسټاین کې چې کوم ګوډ بکټیریا دي هغه خپل کار صحیح بیا نه کوي او بیا زموږ ایمیون سیستم چې دی هغه هم کمزوری کېدی شي. او بله خبره دا دانې چې دی دا په لاسونو باندې او یا په هر څه باندې چې دا مه ماتوئ ځکه چې دا بیا د دې دا بکټیریا نور پورس ته چې دی خواره شي او بیا په هغه ځای کې هم هغه شان دانه راوخیږي. او د دې سره ماسټربیشن هم مه کوئ ځکه چې د ماسټربیشن د وجې نه زموږ په وجود کې ډېر شي وایټامینز کمی راځي. نو سټډي دا وایي چې دې وایټامینز کمی د وجې نه زموږ ایمیون سیستم چې دی هغه هم کمزوری کېږي چې د هغې د وجې نه ایمیون ریسپانس چې دی هغه ډېر ویک شي. او د دې نه علاوه په مخ باندې چې کومې دانې په هغه باندې ټي ټري اویل لګوئ ځکه چې په هغې فورس کې کوم بکټیریا چې دی هغه مړه کوي. سالیسیلیک اسید چې دی دا استعمالوئ ځکه چې په سکین باندې چې کوم ډیډ سیلز دي هغه دا ریموو کوي. او ډېر زیات خلک چې دی هغه بنزویل پراکساید استعمالوي. د دې کریم استعمالول چې دی د ډاکټر د تپوس نه کوئ ځکه چې د دې کریم سایډ افیکټ هم ډېر شته. او که چېرته د ایکني دا مسله ستاسو ډېر زیاته وي نو تاسو د ډاکټر نه ټریټمنټ شروع کړئ. او د کیلو دا پوستکي او د اوږې دا شیزونه چې دی دا مه لګوئ. دا ګریلو نسخې په مخ باندې مه لګوئ. د دې زیاتره نقصانات هم شته. که تاسو د مخ د دانو او د تندي دانو په باره کې نور معلومات حاصلول غواړئ د هغې آرټیکل لینک په ډسکرپشن کې دی. که تاسو زموږ د فیسبوک او انسټاګرام پیج ته راتلل غواړئ د هغې لینک په ډسکرپشن کې دی. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او کامنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي شیزونه وپېژنئ او ورسره بیل آیکن هم وایئ. د دې سره به تاسو ته پته لګي چې موږ نوې ویډیو کله اپلوډ کړله. او په آخر کې د کتل لپاره ډیره مننه.